خاص کر ځوانانو ته مې دا پیغام دی، کوشش وکړئ د موبایل استعمال چې دی په سمه توګه باندې وکړئ. د خپل وخت ضایع په دې شیانو په بس شیانو باندې مه کوئ. شته ته موبایل استعمالوې، موبایل کې نن سبا ښې برنامې راغلي چې هغې په واسطه باندې ته کولی شي انګلیسي زده کړې ورسره، نور مختلف قسمه زده کړې ته کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په تېره ویډیو کې مې د ماشومانو د تربیت په اړه یو موضوع تاسو سره شریکه کړې وه. که هغه ویډیو مو نه وي کتلې کولی شئ چې همدې پروفایل کې لاړ شئ، ځان سره ویې ګورئ. نن بیا هم د ماشومانو د تربیت په اړه یو نوي موضوع چې هغه زما ذهن ته راغله او مهمه موضوع ده، غواړم تاسو سره شریکه کړم. هغه موضوع دا د دوستانو کله چې موږ د ماشومانو تربیت کوو، په دې کې بعضې داسې تېروتنې دي چې هغه زموږ څخه وشي او هغه بیا خدای ناخواسته په آینده کې زموږ دغه ماشومانو لپاره د هغوی هغه آینده چې کوم ژوند را روان دی په هغې کې مشکلات رامنځته کوي. د هغې نه یو دا شی دی دوستانو، کله فکر به مو کړی وي کله چې هم تاسو کور ته ننوځئ نو بچی ستاسو هغه موبایل لاس کې واخلي او لاړ شي مصروف شي پکې. دا خپله دې خبرې ته ما پام کړی دی او دې ته زه متوجه شوی یم. هغه ماشومان چې کله په دې موبایل باندې مخته شي نو بیا مثلا دوی په همدې موبایل کې مصروف وي. ماشومان خو لا پرېږده، نن سبا زموږ هغه ډېری ځوانان چې کوم دي هغه خپل دا وخت په دې موبایل کې داسې استعمالوي چې هغوی خپل وخت ته هېڅ پام نه وي. موضوع رانه ډېره غټېږي، نو غواړم په همدې موضوع باندې چې کوم د ماشومانو د موبایل استعمال دی، نو تاسو ماشومان چې کوم دي دا خپل په دې موبایلونو باندې ما مخته کوئ. ولې که چېرته یو ماشوم په دې موبایل باندې مخته شو نو بیا به که ته مثلا مصروفه مې او که کار دې مې یا زنګ منګ شی درته را روان وي، موبایل به درنه اخلي او هغه به خپل عادت به کوي. یعنې دا موبایل د دې ماشومانو په دې ذهنونو باندې غلط تاثیرات غورځوي. یو خو د دې نه مثلا موبایل کې نن سبا د ماشومانو چې کارټون ګورم، گیم کوم، دا کوم، هغه کوم، صحیح ده. د انټرټینمنټ لپاره دوی ته یو وخت لپاره یو څو دقیقو لپاره موبایل ورکړي، دا صحیح ده. خو نه، دلته ماشوم سره موبایل وي په لاس کې ټوله ورځ او ټوله شپه، دا ټول ذهن په همدې موبایل کې وي. خدای لپاره دا شی نه، د خپل ماشومان د دې کارونو څخه وساتئ. نو بدیل لارې څه شی ده، څه شی کولی شو چې دوی د دې کارونو څخه وساتو. په هغې کې مختلف قسمه برنامې تاسو دوی ته اماده کولی شئ. یو خو دا ده الحمدلله موږ مسلمانان یو، تاسو ته د هغه دیني برنامې شروع کړئ. ورته دیني برنامونه لکه هغه اوله کې ورته کلمې شروع کړئ، دغه لمونځ ورته شروع کړئ، قاعده سفاره ده دغه ورته یو تقسیم اوقات باندې جوړ کړئ، دا شی ورته وایي. یا د دې تر څنګ ورسره پری سکول چې موږ وایو، یعنې د مکتب نه مخکې چې کومې زده کړې دي دا باید وشي. په نورو هېوادونو کې د دې لپاره ځان ته بېل هغه دي پکې صنفونه وي، په دې کې بېل مکتبونه وي، پری سکول چې ورته وایي، یا وړکتونونه چې ورته وایي شته. دلته هم خو په هغه لرو ساحو کې دا شی دا بیا نه وي، په ښارونو کې شاید دا شی موجود اوسي. نو دا په کور کې تاسو ورته دغسې یو ترتیب جوړ کړئ. دې په ځای باندې چې ټوله ورځ په موبایل کې اخته وي، نو دې په ځای دا ښه نه ده چې ته ورته یو برنامه شروع کړې، ورته ووایې چې مثلا دې ټایم نه دې وخته پورې ستا مثلا په انګلیش کې ABC دغه درته ښایم، بل ورته دغه الفبا چې کوم توري دا شی نه ورته وښایې. دغه رنګې د حساب په بخش کې یو دوه درې، یا په انګلیش کې 1 2 3 د میتھس په بخش کې ورته وښایې. نو دا هغه شی نه دي چې په دې کې موږ کولی شو چې ماشومان مصروف کړو. نو ډېر زیات باید دې خبرې ته پاملرنه وشي. خپل ماشومان کوشش وکړئ چې دغه د موبایل د استعمال دوی هغه استعمال صحیح ده. ماشومان دي د یو وخت د ساعت تېري لپاره ورکړئ ورته، خو هغه داسې نه چې بیا ټوله ورځ نو چې د خدای ناخواسته هغه یو اډکټ شي، د موبایل اډکټ چې ورته موږ وایو عامه اصطلاح باندې، لکه اډکټ یا معتاد موږ دې ته وایو چې نن سبا نشهیي توکو باندې خلک هغه کېږي، روږدي کېږي، عادت کېږي ورسره. دغه رنګې دې هم اډکشن دی. خاص کر ځوانانو ته مې دا پیغام دی، کوشش وکړئ د موبایل استعمال چې دی دا په سمه توګه باندې وکړئ. د خپل وخت ضایع په دې شیانو په بس شیانو باندې مه کوئ. شته ته موبایل استعمالوې، موبایل کې نن سبا ښې برنامې راغلي چې هغې په واسطه باندې ته کولی شي انګلیسي زده کړې ورسره، نور مختلف قسمه زده کړې ته کولی شي. او د دې په ځای باندې چې ته دا زده کړې وکړې، نو ځوانان زموږ چې دی هغه په فیسبوک، ټیک ټاک او دغه شیونه دي ټول.
بل کار نشته. نو کوشش وکړئ د خپل د وخت هغه کوم ضایع چې د دې مخنیوی وکړئ او خپل وخت په سمه توګه باندې تقسیم اوقات کړئ او په وخت باندې نیسئ. دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، در سره کوشش وکړئ شیر یې کړئ ترڅو ډېرو وروڼو ته ورسېږي او د دې نه مستفید شي. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټولو ته ښې چارې غواړم. د الله